د لوی او بخښونکي خدای په نامه سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټولو ګرانو زده کوونکو ته هیله ده چې ټول جوړ روغ صحتمند او سره حاله اوسئ. بیا هم زه نن ستاسو لوست پر مخ بیایم. موږ د دې نه مخکې 2 درسي ساعتونه تاسو سره درلودلي او د حمد لغوي معنا وه او دویم درسي ساعت زموږ چې و د همدې حمد یا د همدې شعر معنا وه. په دې هیله چې په دغه 2 درسي ساعتونو کې تاسو خپل کورنی کار تکمیله کړی وي او کتابچو کې مو د دغه نظم مفهوم یعنې په نثر هم اړولی وي. دغه نظم راځو د دغه نظم ویونکی یا شاعر څوک دی د دې په اړه به تاسو ته معلومات درکړم. تاسو په دې انځور کې ګورئ دا څوک ده؟ ماشاءالله آفرین زده کوونکي وایي رحمان بابا ده. رحمان بابا زموږ د پښتو ژبې نومیالی او خوږ ژبی شاعر ده. رحمان بابا یو دیوان لري، ډیر ساده دی، روان دی او عام فهمه دی. یعنی هر څوک کولی شي د نظمونه په ډیر ساده توګه ولولي او دغه په مفهوم باندې پوه شي. ځکه نو رحمان بابا د همدې یو دیوان په درلودلو سره ډیر زیات شهرت ته رسیدلی دی. په تېر لوست کې هم تر عنوان لاندې موږ د دوی د کلام نمونه ولوستله. ډیر خوږ هم دی و په معنا یې تاسو پوه شوئ. نن راځم تاسو ته یو بل نظم د ده لولم، بیا وروسته د هغه د ده په هکله لنډه پیژندنه لرو. چې پیسې ورسره نه وي خود غریب وي، ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی. چې پیسې ورسره نه وي خود غریب وي، ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی. مالداري او دینداري د سره لرې، ما مالدار ایماندار لیدلی نه دی. هر سړی تر خپل مطلبه پورې یار دی، ما د خدای لپاره یار لیدلی نه دی. ګورئ څومره خوږ کلام دی او څومره عام فهمه دی. ډیر ساده الفاظو کې څومره ښایسته موضوعات ویلي دي. یعنې د دې اکثره اشعار د پند او نصیحت په هکله دي. شعر نه یې واضح تاسو ته معلومیږي چې نظم ډیر ساده دی، خوږ دی او عام فهمه دی. دا د رحمان بابا د کلام نمونه. راځو د ده لنډه پیژندنه تاسو ته وایم. ستاسو ټولو کتابونو کې شته، کتابونه هم راوباسئ، زما درس ما سره تعقیب کړئ. حمد موږ تېرې ورځې ولوستو، د مخه هم ولوستو، معنا هم کړو، انشاءالله ستاسو زده شوی دی. راځو دلته ګورو. دلته حمد د رحمان بابا دی او د رحمان بابا پیژندنه ستاسو په کتابونو کې چې ده همدغه تاسو ته وایم، ځکه چې تاسو ته بیا درس زیاتیږي. رحمان بابا د پښتو ژبې شاعر دی. رحمان بابا د پښتو ژبې شاعر دی. د پېښور ښار په بهادر کلي کې په 1018 هجري قمري کال کې زیږېدلی او په 1128 هجري قمري کال کې وفات شوی دی. رحمان بابا د پښتو ژبې خوږ ژبی شاعر دی. په بهادر کلي کې زیږېدلی دی په 1108 کال کې. په آثارو کې دا یوازې یو دیوان لري. که چېرې تاسو ته په ازموینې کې راځي د رحمان بابا د آثارو نومونه واخلئ، تاسو لیکئ چې رحمان بابا یو دیوان لري او رحمان بابا په 1128 هجري قمري کال کې وفات شوی دی. دا و د رحمان بابا په هکله لنډه پیژندنه. بیا وایم رحمان بابا د پښتو ژبې خوږ ژبی شاعر دی. په 1108 هجري قمري کال کې زیږېدلی او په 1128 هجري قمري کال کې وفات شوی دی. دا و د رحمان بابا په اړه لنډه پیژندنه چې انشاءالله تاسو زده کړې وي. د دې لپاره چې موږ د خپل د اهدافو ته د رسیدو او د خپل د راتلونکي په هکله سم سوچ وکړو او څه ډول پریکړه وکړو د خپل د راتلونکي لپاره، تاسو ته مې یوه لنډه قصه راخیستې ده، هغه تاسو سره یو ځای لولمه. تاسو ورته غوږ شئ او د هغه په مفهوم باندې تاسو فکر وکړئ چې آیا انسان څه ډول باید د خپل ژوند پر مخ بوځي. دا دی زموږ
کتاب سره چرګه. دلته تاسو ته دا کتاب لولم. ګورئ تاسو په انځور کې سره چرګه ده او غنم دي ورسره. تاسو ته یې لولم، دقت وکړئ. یوه ورځ یوه ښکلې سرې چرګې وویل: وګورئ له ما سره د غنمو دانې دي. څوک د دې په لرلو کې له ما سره مرسته کوي؟ ګورو چې څوک څه کوي او د خپل راتلونکي په اړه. هیلې وویل دا څه وایي؟ ګورو زه خو نشم کولی. دا وایي زه نشم کولی. پیشو وویل: پیشو دلته ناسته ده. څومره ښایسته انځور دی، شین. زه هم نشم کولی. پیشو وایي زه نشم کولی. سپی وویل: دلته وګورئ سپی ناست دی. وایي زما یې څه، په خپله یې وکړه. سرې چرګې وویل: خیر دی، زه به یې په خپله وکړم. او ویې کړل هم. ګورئ سره چرګه څومره زیار باسي. لو ګډ شو او سرې چرګې وویل: څوک به د غنمو په ریبلو کې له ما سره مرسته وکړي؟ ګورئ ټول ویده دي، ټول په خوب کې دي او ګوري چې سره چرګه څه کوي. دا وایي ما ته خوب راځي. هیلې وایي زما نه دی زده. پیشو وایي زه نشم کولی. سرې چرګې وویل: خیر دی، زه به یې په خپله وریبم. دا کار هم یوازې کوي. او ویې ریبل. بله ورځ سرې چرګې غږ وکړ. سرې چرګې غږ کوي: څوک به د درمنو په غوبل کې له ما سره مرسته وکړي؟ سره چرګه وایي څوک ما سره مرسته کوي؟ بیا ګورئ دوی ناست دي په خپل ځایو کې. دا خو زما کار نه ده. هیلې وایي زه ستړی یم. سپی وایي زه نور کارونه لرم. پیشو وایي. سره چرګې په خپله درمن، غوبل او غنم یې باد کړل. وګورئ دا په خپله زحمت باسي. ګورو چې د دې زیار په کاږلو باندې دا څه لاسته راوړي. کله چې ژرنده د سرې چرګې په وار وه، هغې وویل: څوک ژرندې ته د غنمو په وړلو کې را سره مرسته کوي؟ ګورو بیا څوک ورسره مرسته کوي. زه وږی یم. زه ناروغه یم. هیلې وایي زه چیرته تلونکې یم. یعنې دوی د خپله کارونه په خپله نه کوي. ګورو چې د دوی راتلونکی به څه ډول وي. خیر دی، زه به یې په خپله یوسم. بیا هم دی په خپله یوسي. بیا سرې چرګې غږ وکړ: څوک به را سره مرسته وکړي چې ډوډۍ پخه کړو؟ ګورو چې څوک ورسره مرسته کوي. ګورئ دلته تنور دی. سره چرګه وړو سره دی او ډوډۍ پخوي. زه په خپله یې وکړه. دوی وایي زه په خپله یې وکړه. کاشکې مې زده وای. هیلې وایي کاشکې مې زده وای. خو زحمت څوک ونه باسي معلوم داره چې کار نشي کولی. سره چرګه بیا هم لګیا ده. په انځور کې تاسو ګورئ. زه کار لرم. هیلې وایي. سره چرګې وویل: خیر دی، زه به یې په خپله پخه کړم. بیا هم ډوډۍ ګورئ څومره ښایسته پخوي او پخه یې کړه. څوک له ما سره ډوډۍ خوري؟ چرګه وایي څوک له ما سره ډوډۍ خوري؟ ګورو چې څوک اوس وایي زه یې خورم. هیلې وایي زه یې خورم. په کار کې تنبله وه، په خوراک کې چالاکه. زه هم وږی یم. سپی وایي زه هم وږی یم. ګورئ په انځور کې کار کې هیڅوک نه راتلل، په خوراک کې ټول روان دي. زه به هم مرسته وکړم. په ډوډۍ خوړلو کې ورسره مرسته کوي، په کار کې نه. سره چرګې وویل راځئ چې حساب سره وکړو. سره چرګې وایي راځئ چې حساب وکړو چې چا څه کار کړی دی چې اوس ډوډۍ خوراک کې ما سره یو ځای کیږئ. تاسو د غنمو په کرلو کې زما ملګرتیا ونه کړه. واقعیت کې هم تاسو په انځورونو کې ولیدل دوی هیڅ ملګرتیا ونه کړه د سرې چرګې سره. په ریبلو کې مو یوازې پرېښوده. رښتیا هم په ریبلو کې یوازې پرېښوده. په غوبل کې مو برخه وانه اخیسته. ژرندې ته په وړلو یې زه څومره ستړی شوم. تاسو د ډوډۍ په پخولو کې هم زما مرسته ونه کړه. ډوډۍ چې کله پخوله سرې چرګې یوازې پخه کړه.
نو اوس حق نه لرئ چې په خوړلو کې له ما سره مرسته وکړئ. دا به هم زه یوازې وخورم. ګورئ سره چرګې زحمت وایسته، کار یې وکړ او ډوډۍ یې پخه کړه. بیا هغه څه لاسته راوړل؟ ډوډۍ. آفرین ماشومانو، که تاسو هم خپل لوستونه سم ولولئ، کورنۍ کار وکړئ، انشاءالله وروسته له رخصتیو څخه تاسو څه لاسته راوړئ؟ بریالیتوب. ماشاءالله کورنۍ دنده همداسې پر مخ بوځئ لکه سرې چرګې په شان. تاسو هم زحمت وباسئ، خپل درسونو کې کورنۍ کار سم وکړئ، خپله مور و پلار درناوی وکړئ، کوم الفاظ چې هغوی وایي، کوم خبرې چې تاسو ته کوي، نصیحت کوي، هغه ته پام وکړئ. انشاءالله چې تاسو هم همداسې بریالي اوسئ. دا اوس زموږ د نن ورځې لوست. الله مو مل شه. خدای په امان. ښه ورځ ستاسو د بریالیتوب په هیله.